سلامونه او احترامات. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جمع به یې. پښتنو فلمونو کې نن سبا څه کارونه روان دي. دوستانو نن سبا چې پښتنو کې کم قتلونه کیږي او کمی تورسرې چې د مینې او د غیرت په نوم بیزته کیږي او یا یې ژوند بربادیږي، نو د دې ټولو وجه د پښتنو معاشره کې د پښتو فلمونه ده. ځکه چې پښتو فلمونو کې ډایرکټران او پروډیوسران صرف د پیسو او بزنس غم کوي، خو د پښتنو د معاشرې او د ځوانانو غم ورسره بالکل نشته. دوستانو حکومت چې کم دی نو هغوی زموږ دپاره نور خو ډېر کارونه وکړل، خو تر اوسه پورې یې دا بې شرمي ختمه نه کړه. ځکه چې دغه کم خلک دي نو دوی د پښتنو په ژوند باندې بزنس کوي. فلم کې د غیرت په نوم خپل رونه او یا نور د تره زامنو د قتلولو طریقه ټولو د ښایي، خو خپل هیروګان چې کم دي نو ډمانو سره یې ودونه کوي. دوستانو موږ به د خپلو بچو او ځوان نسل ته دا څنګه ووایو چې تاسو په غلطه لار روان یې، او خپل ماشومان او ځوانان نسل چې کم دی نو هغوی د ډرامو کتل نه منع کړی، د پښتو د فلمونو نه یې منع کړی، ځکه چې دا معاشره به نوره هم خرابه شي. تاسو زما د خبرو باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته یې په کمنټس کې لیکلی شئ. تر د بلې ویډیو دپاره په لوی الله سپارم. د الله په امان.